کوزې پښتونخوا چې کومه پښتو ده نو په هغې باندې ما یو ځلنده یا تنقیدي نظر اچولی دی نو ګرافیمونه نیکسټ سلاید پلیز نو ګرافیم به ډېرو کسانو دپاره نوي وي زموږ د املا چې کوم تعلق دی د دې تعلق د سکرپټ لینګویسټیک سره دی دا خبره ضروري ده چې دا د عام کس کار نه دی ستونزې د املا حل کول دا د سکرپټ لینګویسټیکس باقاعده ورته ویل شي او په هغې کې چې یو سړی په فونیم پوه وي یو سړی په الوفون پوه وي په فون باندې پوه وي په فونیم په ګرافیم په دې څیزونو باندې پوه وي نو بیا دا خبره کیدی شي او د دې تعلق زیاتره د سپوکن لینګویج سره دی په سپوکن لینګویج باندې موږ سره کار ډېر کم شوی دی په صفحه ده خو بهرحال څه شوی دی یو روایت جوړېږي زه ورته په ښه نظر ګورم نو ګرافیم چې کوم دی دا سمالسټ یونټ دی اف رایټینګ سیسټم ډېر وړوکی رایټینګ سیسټم چې کوم دی یو سپوکن لینګویج وي نو هغې سمالسټ یونټ چې دی هغه فونیم دی خو کله چې د فونیم یا بنیادي آواز نمایندګۍ لپاره موږ تحریر ته لاړ شو نو بیا موږ دې ته څه وایو موږ ورته ګرافیم وایو د ګرافیم ترجمانۍ لپاره کله کله موږ یو حرف استعمالوو یو حرف او ګرافیم کې هم فرق دی خو ګرافیم چې کوم دی هغه کله کله موږ د یو آواز لپاره یو حرف استعمالوو داسې ګرافیمونه هم شته لکه بېدي کې تاسو وګورئ ب نو دا یو ب لپاره موږ بي چې کومه استعمال کړی یو ګرافیم دی خو د ګرافیم ترجمانۍ لپاره د یو نه زیات حرفونه هم استعمالېدای شي لکه تاسو وګورئ فش شین لپاره هم تاسو وګورئ اس ایچ استعمال کړی دی نو دا ډایاګرام دته ډایاګرام وي نو دا وګورئ په دې کې دوه ګرافیمونه چې کوم دي دوه حرفونه استعمال شوي دي درېیم مثال چې تاسو وګورئ ما راوړی دی نایټ نو نایټ کې تاسو وګورئ آی جی ایچ دا درې مطلب دا چې لیټرز کلاسټر اف لیټر وی یوز په د یو ګرافیم لپاره آواز یو دی او موږ ورته مطلب چې درې راوړي دي څلورم کې وګورئ ترو او یو جی ایچ نو دې لپاره تاسو وګورئ نو څلورو حرفونو یو ګرافیم چې کوم دی په انګریزي کې استعمال کړی دی نیکسټ سلاید پلیز اوس به راشو چې موږ پښتو کې دا یو جنرال تعارف د ګرافیم پښتو کې د ګرافیمونو چې کوم چاپ دی پښتو اکیډمي چې کوم دی هغه خپور کړی دی دې سره سره مطلب چې ټیکسټ بک بورډ اوس د مفکورې چې کوم دی هغه هم پېښ کړی دی راوړی دی نو دا ډېر بنیادي دی که چېرته دا کمپلیټ وي نو دا ژبه کمپلیټ ده او که دا کمپلیټ نه وي نو دا ژبه کې د رایټینګ سیسټم کې مسله ده نو مسله دا ده چې میډم که ناسته وي زه هغې نه معذرت غواړم موږ خو راغوښتي شوي دې دپاره یو چې په دې املا کې څه مسله شته زه وایم چې او شته پکې که نه د دې املا د دې سیمینار راغونډولو مقصد څه دی موږ دا نه وایو موږ مزید بهتري مزید مطلب دی چې نور ښېګړه او امپروومنټ شته کېدلی شي نو دې دپاره راغونډ شوي زه وایم چې زموږ ډېره مسله ده د خلکو د ګرافیمونو سیټ نو وي تاسو مکینزي وګورئ هغه وایي چې پښتو کې د ګرافیمونو سیټ یو نه دی وایي یو د سر اشتقاقي ګرافیمونه او بل چې کوم دی هغه صوتي ګرافیمونه تاسو ته براغلې تاسو چا ویلي دا څه وایم دا خو ما رابرسېره کړې ده دا خبره چې یاره په پښتو کې د ګرافیمونو دوه سیټونه دي یو اشتقاقي ګرافیمونه دي او بل چې کوم دی صوتي ګرافیمونه دي د براغلۍ اولنۍ فیصله او دوهمه فیصله کې دا خبره شوې ده چې کوم لفظونه د عربۍ او د فارسۍ نه راځي هغه به موږ څنګه لیکو نو هغې موږ دا ویلي نه دي چې موږ یو سیټ اخلو نو دې موږ وتړلو چې موږ په یو سیټ اخلو د اشتقاقي ګرافیمونو نیکسټ سلاید زه د اشتقاقي ګرافیمونو خبره کوم د براغلۍ اولنۍ فیصله لکه ما تاسو ته وویل چې په هغې کې دا خبره شوې ده چې کوم لفظونه د عربۍ او فارسي صرف د دوه لکه ژبه چې ده هغه خو د کور کلي غوندې ده که د فرد غوندې ده هغه خو هر چا سره روابط ساتي هغه به د هندۍ نه هم لفظونه اخلي کور اخلي به اوازونه به هم ورواخلي هغه به د سرایکي نه هم راخلي هغه به د بلوچۍ نه هم راخلي هغه به د نورو ژبو نه هم خو موږ دلته صرف دوه خبرې کړي دي چې یعنې پښتو د نورو ژبو نه اوازونه نه پور کوي یا لفظونه نه پور کوي صرف د عربۍ او فارسۍ دا امبیګوس دا مبهمه مسله شته په دې کې د نورو سره به څه کوو تاسو ډېر لغات وګورئ
تاسو لغات وګورئ کلندر صاحب د لغات وګورئ په هغې کې وایي دا لفظ په هندو کې لس راځي کې سره کوو سره سین دی کې اصلي کې تاسو وګورئ نو دا د عربۍ اشتقاقي ګرافیمونه دي بیا او بیا دوام چې کوم دی د فارسي اشتقاقي ما سوري وضاحت نه وکړی شو اشتقاق دې ته وایي چې په انګریزي کې سر اټیمالوجي چې ورته وایي چې موږ یو لفظ ټریس کوو موږ یو لفظ پسې نښتي یو چې یاره دا لفظ د کوم ځای نه راغلی دی علم عین پکې دا د عربۍ نه راغلی دی فضل د عربۍ نه راغلی دی بلکې موږ وګورو دا د فارسي نه راغلی دی نو دی وایي چې برابرۍ اولنۍ فیصله چې کوم لفظونه د دې نه راغلي دي هغه به موږ په دغه طریقه باندې لیکو لکه څنګه چې په عربۍ او په فارسي کې لیکل کېږي دې ته وایي علم اشتقاق اټیمالوجي تاسو اکسفورډ ډکشنري وګورئ په هغې کې لیکلي دي تاسو ورکړئ اټیمالوجي اول پکې موجود دی د دنیا په مخ تللې ژبې چې کومې دي هغه تاسو وګورئ په هغې کې اټیمالوجي ورکړې شوي وي موږ د اټیمالوجي په یو سینګی چې کوم دی هغه چا جوړ کړی دی ډاکټر مجاور احمد زیار چې کوم دی نیو اټیمالوجیکل وکیبلري اف پښتو چې کوم د سوري د کتاب د چا دی هغه د پښتو د ډایلیکټ پلان چې کوم دی ګریټ سوري مورګن سټیر نه د هغه کتاب هغه یو ترجمه کړی دی نور اټیمالوجیکل کار نه دی شوی زموږ په ګرام په دې کې نو دا د عربۍ اشتقاقي ګرامرونه هم موږ استعمالوو او د فارسي هم ځکه چې موږ په اولنۍ فیصله کې د دواړو ژبو خبره کړې نیکسټ اچھا تاسو وګورئ د عربۍ اشتقاقي ګرافیمونه په دې کې حرکات دي ډایاکریټکس چې څوک عربي باندې سره سره کوئی دی زور دی زیر دی او پیش دی ولا زور دی او دا ډېره اوږده سلسله ده که څوک یې په تفصیل سره کتل غواړي نو هغه صابو پښتو وګوري د مشتاق مجرور یوسفزۍ په هغې کې پته نشته چې دا څومره حرکات دي او دویم چې کوم د عربي اشتقاقي ګرافیمونه ما خو لږ نظر کمزوری دی دا لس دي سه ه زال سواد واد توی زوی عین فیک دا لاس ګرافیمونه چې کوم دي دا د عربۍ دي دا پښتانه نشي ادا کولی دا فارسیبان نشي ادا کولی دا اردو نشي ادا کولی اردودان چې کوم دي مسعود حسین خان ډېر غټ رایټر دی هغه وایي چې دا لاشونه دي د اردو املا باندې دا لاشونه دي موږ یې په اوږه باندې مې اخیستي دي خو دا مسله معلومه کوم دا مسله صرف د پښتو نه ده دا د اردو نه ده د فارسي نه ده دا د هر چا مسله ده زه چې هغوی اکسپټ کړی دی دا ګام موږ دا قدم موږ اخیستلی موږ نشو یو واضح چې علم هلته چې کوم دی په اردو کې زما بچه خو مجبور دی هغه په اردو کې علم وایي اردو کې علم نو هلته پای لیکلی شو زه په الف ورته ولیکم ماشوم به څه وایي یار داسې ګیم دی هغه یو لفظ دی نو دا جنازې دي دا موږ ګرځوو دا جنازې به ګرځوو تر هغه وخت پورې ما ته یو کس وایي دی نه خلک پولیټیکل مسله جوړوي جوړه کړې وه ما ته کار وکړي طالبان به دې ووژني ما ته پته وه نو دا د ما ته یو کس وایي چې دا ته ووایه ما چې زه ولې ووایم ما په طالبان ووژنئ تاسو ولې نه وایئ وکړمۍ ولې نه وایي بل څوک ولې نه وایي افغانستان غږ نه کوي افغانستان ورو ورو وباسي خو دا یو نر وکړو یو نر څوک وزیر صاحب چې کوم په افغانستان او بل دی نه پاته عبدالصمد خان هغوی وایي چې دا نشته ما سره دا ما سره نشته بل څوک دا جرأت نشي کولی نیکسټ واولي ګرافیمونه دي دا د فارسي دي ما نو دې کې اوس مطلب ته چې پروبینګ نور ریسرچ کول پچار دي تاسو وګورئ دا ما نمونه هم نه دی ورکړي خو واولي ګرافیمونه تاسو بچو کې څنګه لیکي تاسو په انام کې څنګه لیکي تاسو په نور لفظونه څنګه لیکي دا چونکې باندې کې په دې واو باندې لیکي په دې باندې لیکي تاسو وګورئ ما دواړه آپشن درکړي دي تاسو په اولنۍ فیصلې کې ویلي دي چې کوم لفظونه د عربۍ او فارسي ته راغلي هغه به موږ هغه شان لیکو اوس به اولنۍ آپشن دي هغه په حالان کې لیکئ منتظر صاحب ووایي چې اولنۍ لفظونه به چې کوم دي هغه به لیکئ خو موږ په دا تاسو وګورئ ټول کتابونه به ډک دي د لاندې چې کوم دي هغه لیکو بل چې کوم دی زه یې وینم د دوام څه دی د دوام د فارسي اضافت دا موږ مطلب ده چې د فارسي ژبې اضافت چې کوم دی صورت حال دا موږ پښتو کې سپوکن دی هم دی اوس خو تاسو دا کامل صاحب وګورئ تاسو د کامل صاحب خو ژبني اسلوب په چېرته سړی کوي په هغې کې دا فارسي دومره ګټه سره دی هغې جمله مفرده سړی کوي د هغې فارسي تراکیب سړی کوي نو چې دا هم د فارسي نه راغلي دا به هم هغه شان دی لیکئ لکه څنګه چې په فارسي کې دي بل چې کوم دی مد دی په فارسي کې نو چې لفظ راغی فارسي نه یا فارسي پښتو کې مشترک دی نو مجبور یو موږ به مد هم لیکو او دې نه بعد د دې لپاره استناد چې کوم دی
یو د بړګړې دویمه فیصله هم ده چې هغه اکسپټ کوي هم او بیا په دې هم پکې وایي چې نه معنی له سره او مطلب چې فارم له سره که پښتنو پکې سره ترمیم کړی وي نو بیا به مطلب چې موږ ته اجازه وي نو دا کنټریډکټري زما په خیال دی یا ولنۍ د پښتو په معنی ستای دا اوس د پښتو لکه ما خو تاسو ته اشتقاقي خبره وکړه چې دا به موږ استعمالوو دا به ماشومانو ته د عربۍ هم زده کړو د فارسۍ به هم زده کړو دې نه بعد اوس د پښتو طرف ته راځو دا د پښتو الفبا دی دا چا as it is چې څنګه د پښتو اکیډمي دی ما کاپي کړی دی تاسو وګورئ په دې کې د فارسۍ والا ورنه وباسئ څلور ځانګړي ډاکټر ضیاء مجاور احمد ضیاء وایي او نور پوهان وایي چې د پښتو اوازونه چې دي بنیادي اوازونه چې هغې ته موږ په لینګویسټکس کې فونیم وایو هغه شپږ دېرش دي خو تاسو وګورئ په دې کې تاسو سره ګرافیم څومره دي 44 انګریزانو چې کومه د انګریزي ژبه ده هغې شپږ ویشت الفابیټس دي او ساوند یې 44 دي موږ الټا هغه په دې کې مسالې شته پکې باره خبره یارانو وکړه هغه مزداره وکړه چې د ژبې د پرمختګ چې کوم دی صرف د سکرپټ سره تړلی نه دی سکرپټ مصنوعي څیز دی که نن په ژبه کې دوه څیزونه دي یوه معیاري ژبه مصنوعي ده که نن د کندهار خلک راغلو په زور یې حکومت وکړو پېښور ته صفر کې ضرب ورکړو بیا به کندهار ژبه چې کومه ده معیاري دې نه بعد او بل سکرپټ دی سکرپټ دا دی تاسو وګورئ پښتو پوهانو خبرې کړي دا دیوناګري او پسکې خروش دي او میخي کې چلېدلی دی خو تاسو بدل کړی هم دی اوس مطلب دا دی چې ترکي هم بدل کړی دی ازبکستان هم بدل کړی دا تجربې خلک کوي نو دا موږ اوازونه شپږ دېرش دي اوازونه شپږ دېرش دي او دې نه بعد موږ ورته جوړ کړي څومره دي الفابیټس چې کوم دي یا ګرافیم ورته څلور څلور څه مطلب څه مسله شته وایي چې بهترینه املا هغه ده د سکرپټ لینګویسټکس پوهان وایي چې بهترینه املا هغه ده چې فونیم ون ګرافیم کرسپانډنس وي چې یو بنیادي اواز دپاره یو حرف بس یو ګرافیم چې دا بهترینه موږ سره مسله شته